سلامونه ستړي مشئ ستاسې د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو روزنامچه لا ډیره وپیژنو او په دې پوه شو چې یو پیرودونکي یا مشتری ته په څه ډول باندې حساب جوړولی شو او په څه ډول باندې د دغه پیرودونکي پخوانی بیلانس ډیرولی شو او همداراز غواړو په دې هم پوه شو چې په څه ډول باندې معاملات ترسره کړو او په څه ډول باندې د معاملاتو راپور رامنځته کړو. د دغه چارې ترسره کېدو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې عمومي پاڼه پرانیستل شوه په دغه برخه کې په روزنامچې کلیک کوو. د دغه پاڼې پرانیستلو سره کتلی شو چې په دغه پاڼه کې دوه برخې د روزنامچې او راپور په نوم لرو او همداراز د حساب په برخه کې کولی شو چې د پیرودونکي یا مشتری یا هم د صراف حساب وټاکو. د مثال په ډول باندې موږ د خپل یو پیرودونکي نوم چې اسد نومیږي لیکو او کتلی شو چې د دغه پیرودونکي په نوم باندې لا تر اوسه پورې حساب نه دی جوړ شوی. د دې لپاره چې ورته حساب پرانیزو د نوم ترڅنګ په دغه جمع علامه باندې کلیک کوو او کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه په لومړۍ برخه کې نوم او په دومه برخه کې د اړیکې شمیره لیکو او د حساب څرنګوالی هم پیرودونکی ټاکو او که اړتیا وه د پیرودونکي په تړاو نور معلومات هم ورډیرولی شو او په پای کې په جوړولو باندې کلیک کوو چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو خپل پیرودونکي ته یو نوی حساب پرانیزو. اوس مهال غواړو چې د همدغه پیرودونکي لومړنی بیلانس هم ورسوو او د جمع په برخه کې د هغه پیسو مقدار لیکو چې دغه پیرودونکي له پخوا نه له موږ سره درلودی. د تفصیل په برخه کې پخوانی بیلانس لیکو او له بېدرکه ټاکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې موږ ته خبرداری راکوي او وایي چې صرف مدیر بېدرکه کولی شي او بېدرکه باید صرف د پخوانیو یا زړو بیلانسونو د انتقال لپاره وکارول شي چې موږ په زه پوهیږم کلیک کوو او په دغه ډول باندې کولی شو چې د پیرودونکي پخوانی بیلانس ثبت کړو. او اوس مهال چې د راپور برخې ته راوګرځو کولی شو وګورو چې د اسد په نوم زموږ د پیرودونکي پخوانی بیلانس رسول شوی دی او اوس مهال زموږ همدغه پیرودونکي غواړي چې له خپل حساب څخه یو څه پیسې واخلي. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی په حساب برخه کې د خپل د همدغه پیرودونکي نوم لیکو. کله چې د همدغه پیرودونکي حساب مو وټاکه په بنام برخه کې هغه پیسې لیکو چې زموږ پیرودونکي غواړي واخلي چې 15,000 افغانۍ دي او په تفصیل برخه کې لیکو چې دغه پیسې نقده د اسد له لوري اخیستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې دغه پیسې به د اسد له بیلانس څخه او همداراز له خزانې څخه به کمیږي. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او د دې چارې ترسره کېدلو سره زموږ پیرودونکی وتوانید چې له خپل حساب څخه 15,000 افغانۍ واخلي او اوس مهال یو ځل بیا زموږ همدغه پیرودونکی غواړي چې خپل حساب ته 20,000 افغانۍ ور ډیرې کړي. کله چې حساب مو وټاکه په جمع برخه کې د پیسو مقدار لیکو. په تفصیل برخه کې هم لیکو چې نقد پیسې. د یادونې وړ ده چې دغه پیسې به د اسد په بیلانس کې او همداراز په خزانې کې به ټولی شي. په پای کې د دغه معاملې ثبت لپاره په خوندي باندې کلیک کوو او په دغه ډول باندې وتوانیدو چې د خپل پیرودونکي په حساب کې 20,000 افغانۍ ورټولې کړو. اوس مهال یو ځل بیا زموږ همدغه پیرودونکی غواړي چې 13,000 افغانۍ له خپل اکاونټ څخه واخلي او د یو بل چا اکاونټ ته یې ورولېږي. کله چې حساب مو وټاکه په بنام برخه کې د پیسو مقدار لیکو او وروسته د درک په برخه کې هغه کس ټاکو چې زموږ دغه پیرودونکی غواړي ورته پیسې جمع کړي. چې د مثال په ډول باندې زموږ دغه پیرودونکی غواړي بریالي نومي ته دغه پیسې جمع کړي. کله چې حساب مو په درک برخه کې وټاکه په تفصیل کې لیکو چې 10,000 افغانۍ د بریالي حساب ته انتقال شوې. د یادونې وړ ده چې دغه پیسې به د اسد له حساب څخه کمی شي او د بریالي حساب ته به ډېرې شي. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او په دغه ډول باندې زموږ پیرودونکی چې اسد نومیږي وتوانید زموږ بل پیرودونکی چې بریالی نومیږي هغه ته پیسې ولېږي او یو ځل بیا زموږ همدغه پیرودونکی غواړي چې 10,000 افغانۍ خپل حساب ته ټولې کړي خو غواړي چې دغه پیسې له یو بل حساب څخه کمی شي. د دغه چارې ترسره کېدو لپاره کله چې د پیرودونکي اکاونټ یا حساب وټاکل شو په جمع برخه کې د پیسو مقدار لیکو او په درک برخه کې د هغه کس نوم ټاکو چې دغه پیسې به د هغه اکاونټ څخه اسد اکاونټ ته
ټول شي چې د مثال په ډول باندې د بریالي اکاونټ ټاکو. کولای شو په دغه برخه کې وګورو دغه پیسې به د بریالي له اکاونټ څخه کمیږي خو د اسد اکاونټ ته به ور ډیرې شي. او له تفصیل لیکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو او دغه چارې تر سره کېدلو سره زموږ پیرودونکی وتوانید چې له یو بل حساب څخه پیسې واخلي او خپل حساب ته یې ور ډیرې کړي. کله چې دغه ټول معاملات تر سره شول غواړو چې دغه معاملاتو راپور وګورو. دغه چارې لپاره په راپور باندې په دغه برخه کې کلیک کوو او کله چې د راپور پاڼه پرانیستل شو په دغه برخه کې کولی شو د ټولو معاملاتو څرنګوالی وګورو او کولی شو دا هم وګورو چې موږ په لومړي سر کې د لومړني بیلانس په توګه باندې 2 لک افغانۍ د اسد اکاونټ کې ټولې کړې. وروسته په یو بل معامله کې زموږ همدغه پیرودونکي له خپل حساب څخه 15,000 افغانۍ واخیستې. وروسته په یو بل معامله کې 20,000 افغانۍ په خپل اکاونټ کې ټولې کړې او په پای کې زموږ همدغه پیرودونکی چې اسد نومیږي 1,000 افغانۍ بریالي ته ورکړې او بریالی هم دغه 1,000 افغانۍ بیرته اسد ته ورکړې. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.